په کابل کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دریم ملي او نړیوال نندارتون پرانیستل شو. دغه نندارتون په پرانیز غونډه کې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغنی برادر اخوند، د مالی وزارت د پالیسۍ معین محترم انجینر سلطان محمد زبیر، لوړپوړو اماراتي چارواکو، د دوستو هیوادونو سفیرانو، کورنیو او بهرنیو سوداګرو او پانګوالو ګډون کړی و. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال وویل چې نندارتونونه د ګډو محصولاتو د پلور او غوره بازار موندنې مهم فرصتونه برابروي او له دې لارې د افغانستان د کورنیو تولیداتو ظرفیت نړۍ ته ښودل کیږي چې ورسره د کورنیو تولیداتو پرمختګ او ښې بازار موندنې ته زمینه برابریږي. د بهرنیو هیوادونو د شرکتونو محترمو نمایندګانو، پانګوالو او تجارانو ته ډاډ ورکوو چې د افغانستان اسلامي امارت د متقابلې اړتیا پر بنسټ د سوداګریزو تعاملاتو او اړیکو پراختیا او پیاوړتیا ته پوره ژمن دي او په دې برخه کې به هیڅ ډول خنډ او ځنډ نه رامنځته کیږي. د مالیې وزارت د پالیسۍ معین وویل چې په تیرو 3 کلونو کې د مالیې وزارت له لوري کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته په مالیاتي برخو کې د پام وړ اسانتیاوې برابرې شوي دي چې د مالیاتو کمښت او د مالیاتي جریمو معافیت یې غوره بیلګې ګڼلی شو او دغه وزارت به په راتلونکي کې هم د کورني صنعت د ودې او سوداګرۍ د پراختیا لپاره خپل ملاتړ او اسانتیاو برابرولو ته دوام ورکوي. خوشخبري به و تجارانو ورونو او صنعتکارانو ورونو ته دا ورکو چې وزارت مالیې فعلا څو سفرونه کړي دي و همسایه هیوادونو ته تر څو وکولی شو چې موږ کوم سیسټمونه د مالیاتو سیسټمونه لرو چې په هغه کې هغه موږ اپډیټ راوړو یا په اصلاح باندې تغییر راوړو یا په اصلاح باندې موږ هغه ته پرمختګ ورکړو. څنګه پرمختګ ورکړو؟ هغه ته داسې پرمختګ ورکړو چې اوس په هغه کې موږ په هغه ته په اصلاح باندې 10 ګزینې انتخاب کړي دي چې د 10 ګزینو د لارې کولی شي چې یو څوک مالیات ورکړي، یعنی په اصلاح باندې دی کولی شي چې دی به خامخا د دفتر د لارې نه بلکې دی به مالیاتي حوزې ته ورځي، دی به مالیات تولیدي. خو په آینده کې موږ داسې پلان لرو چې دا سیسټمونه موږ ورته پراخ کړو، یعنی دی د خپل دفتر څخه وکولی شي چې دی مالیات ورته د خپل دفتر څخه دی مالیات ورکړي یا په اصلاح باندې دی داسې وکولی شي چې د ده ته موږ یوزر ورکړو، داسې یوزر ورکړو چې هغه یوزر ده ته موږ غني کړو چې دی ته هغه موږ کوم سهولتونه چې موږ په مالیاتي حوزه کې ورکړو یا په مالیاتي هغه په اصلاح په مین مرکز کې ورکړو، په مین آفیس کې ورکړو، هغه ټول یوزر اختیارات ده ته موږ په دفتر کې ورکړو. د غونډې یو شمېر نورو ویناوالو هم د کورنیو تولیداتو لپاره د ښې بازار موندنې په برخه کې د نندارتونونو رول مهم وباله او د کورنیو تولیداتو د ودې او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره یې د لا ډېرو اسانتیاوو پر رامنځته کولو ټینګار وکړ. د یادونې وړ ده چې دغه نندارتون د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې لخوا د کورنیو تولیداتو د ملاتړ او د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګریزو او ترانزیټي اړیکو د پراختیا په موخه د 6 ورځو لپاره په لار اچول شوی دی چې په لړ کې به یې کورني او بهرني ګډونوال په 200 غرفو کې خپل صنعتي، کرنیز، رغنیز، لاسي صنایع، روغتیایي تجهیزات، درمل او ځینې نور محصولات او تولیدات نندارې ته وړاندې کړي.